د څار یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو سلامونه. هیله ده روغ اوسئ. د طنزیه خپرونو پر مخ وړونکی او تکړه کمیډین شفیع الله شباب په خپرونه کې راسره میلمه دی. که د خپرونې تر پای راسره پاتې شئ، باوري یو چې تاسو به د ده او د کار په اړه لا ډیرو نوو باندې خبر شئ. شباب صاحب، په دې وروستیو کې ستاسو مینوال په بېسارې توګه زیات شوي دي. په خپرونه کې وړاندې پرې غږیږو، په سر کې تاسو ته ښه راغلاست وایو. اول غواړم دا وپوښتم چې تاسو د افغانستان د کومې ښکلې سیمې سره تعلق لرئ؟ اصلا مونږ کوچیان یو. لکه ما ډېرو خپرونو کې دا یادونه کړې ده چې مونږ د ټول افغانستان یو. خو بیا هم مونږ په لویه پکتیا باندې هغه کېږو، یادېږو، مونږ د لویه پکتیا یو. خو بیا پلرنۍ مځکې یو د جویونه دا هغه د مونږ نیکونو په میدان وردګ ولایت کې اخیستي وي. لکه اوس هغه تذکیرې ورشیم چې دي هغه د میدان وردګ ولایت دي. لکه څوک پوښتنه وکړي د کوم ځای، مونږ ورته وایو د میدان وردګ ولایت یو. نو دغسې هغه ژوند روان دی. شباب صاحب، ځینې ښایي داسې فکر وکړي چې تاسو تر دغه ځایه را رسېدلي یاست او ستاسو هره ویډیو او طنزیه خپرونه ډېر زیات نظرونه اخلي او ډېرې خلک خوښوي. ښایي فکر وکړي لیدونکي چې دا دغه ځای ته را رسېدل د شباب صاحب ډېر اسانه و. تاسو به خامخا ځینې ستونزې او مشکلات زغملي. که د هغو یادونه راته وکئ. یو انسان چې یو کامیابي ترلاسه کوي، خامخا مخې ته خنډونه، زحمت، ستونزې به ګالي، بیا به یو مقام ته رسیږي. یو کار هم زما په نظر داسې اسانه به نه وي. خامخا ستونزې دا مشکلات د ژوند مشکلات دي، دا به مخې ته راځي. یو انسان چې غواړي یو مقام ته ورسیږي باید ستونزې وګالي، مات له لاسه ور نه کړي. لکه خامخا ستونزې راځي. موږ اول کې دا ویډیو شروع کولې، ما ته ډېر مشکلات جوړ شول د کورنۍ لخوا، نورو لخوا چې ما جوړوم. ما ته زه دې حد ته راورسېدم چې ما غوښتل زه ویډیوګانو ته استعفا ورکړم، نه یې جوړوم. خو بیا هم هغه همت مې له لاسه ور نه کړ چې د ملګرو په مشوره خپله او کار مې ورته شروع کړو. موږ وایو چې ولس ته مې خدمت ورسېږي او پیغام ورته ورسېږي. نو د دغسې روان یو. الله دې نور هم توفیق راکړي چې یو ګټ هم یو مسلمان یو شاته ورسېږي. څومره وخت کېږي چې د تمثیل نړۍ ته راغلی؟ متل صاحب تقریبا ما خو به څلورم کال، دا 3 کاله خو به کېږي چې زه تمثیل دنیا ته راغلی یم. تقریبا 2019 کال و چې ما ویډیو باندې شروع وکړه او تر اوسه کې لګیا ده. شباب صاحب، تاسو د ویډیو یادونه وکړله. د دغه ویډیو څخه پخوا هم تاسو کومه هڅه کړې وه چې تمثیل وکئ؟ او که کړې مو هغه اولین تمثیل مو څه و؟ په کومه موضوع باندې مو تمثیل وړاندې کاوه یا مو ویډیو جوړوله؟ او د دې ترڅنګ چې کله تاسو فکر کاوه دا له خلکو سره شریک کړئ، نو څومره دا اندېښنه در سره وه چې ستاسو دغه ویډیو به د خلکو له تود هرکلي سره مخ شي، مخ به نه شي؟ دا اندېښنه در سره وه؟ بالکل. دا خو خامخا دا ویره خو ذهن کې وي چې یاره دا به مشهوره کېږي یا مینوال به یې خوښوي، ملګري نه به یې خوښوي. دا اولنۍ ویډیو چې دا تاسې مخکې یادونه وکړه چې دې نه مخکې تاسې هڅه کړې ده یا نه. دې نه تر دې مخکې ما هېڅ هڅه نه وه کړې، نه مې ویډیو ریکارډ کړې وه، نه مې ویډیو جوړه کړې وه. دا هغسې یکدمي یو کار و، لکه داسې پېښه غوندې وه. دغه ویډیو کې ما داسې یادونه کړې وه چې ما تر اول سر نه شروع کړې ده تر اوسه پورې ما له یو پیغام سره ویډیو جوړه کړې ده. زه نه غواړم بې پیغامه ویډیو جوړم. که د ګوتو په شمار 3-4 ویډیوګانې داسې وي چې په هغه کې یو پیغام یا میسج نه وي، نو هغه به وي. کنې ما چې هغه اول سر نه ویډیو شروع کړي دي په کامیډي شکل کې، ما یو پیغام خلکو ته وړاندې کړی چې دا ټولنې ته یو خیر ورسېږي. که په هره لارې د اولنۍ ویډیو چې کومه زما وه هغه داسې وه چې زه حتی په هغه ویډیو کې یوازې وم، نو ما سره به څوک هم نه. ما د شیطانانو په مطلب دغه یو کس یو 2 کسه په جنګ سره چې تر دواړو منځه شیطاني سره کوي، نو دغو په اړه باندې ما ویډیو جوړه کړه. مطلب زه یو کس ته زنګ ووایم چې یاره هغه فلانکي خو داسې یادولې، داسې خبرې درپسې کولې، بیا ده ته زنګ ووایم، دا دواړه په لانجه سره واچوم. نو دغسې یو پیغام مې ولس ته ورکړی و چې داسې شیطانانو په خوله مه غلطېږئ. هغه ویډیو ډېره ملګرو خوښه کړه. تر هغې وروسته بله تر دې حده کې را روان یم.
شباب صاحب ستا د فعالیتونو په اړه کوم چا مخالفت در سره ښودلی مثلا په کورنۍ کې دی یا مثلا په نږدې خپلوانو کې دی کوم چا درته ویلي دي چې تاسو کوم فعالیت کوئ یا تاسو کومې خپرونې جوړوئ هغه سمې نه دي؟ هو بالکل دا خو داسې و چې موږ کلیوال سیستم د موږ خپله کلیوال ژوند لرو په دې کې دا خپل خپلوان چې دي دا به لګیا وو مطلب د ما پلار ته به ویل یا موږ کورنۍ غړو ته به ویل چې یاره دا ویډیوګانې جوړوي دا خو ښه کار نه ده او دا داسې ده او دا خو موږ پلار نیکه دا کار نه ده کړی نو ما ورته ویل ما دې کې خو زه داسې یو الفاظ نه کاروم چې هغه یو چا ته بېخیر وي زه خو داسې یو الفاظ کاروم چې یو چا ته خیر ورسېږي یو میسیج یو پیغام ورکوم خو حتی خو بس بیا هم سره قانع کړل په دې خبره باندې انشاءالله اوس ستونزې هېڅ ستونزې راته نشته هغه اول سر کې وو اوس ښه په ډاډه زړه باندې هر کله غواړم ویډیو جوړه کړم جوړوی سمه اوس مشکل راته نشته. شباب صاحب لیدونکي تاسو دا مهال ویني او ښایي ذهن کې راوګرځي چې شباب صاحب نه یو تمثیل وویني او واوري که کېږي یو تمثیل لیدونکو ته وکړئ. ولې نه که خپل کوشش به وکړو خو یوازې یم چې بل ملګری راسره وي نو ښه به ونه کړي یوازې به څنګه تمثیل وکړو خو خیر یو بل تمثیل به درته وکړم زموږ تمثیل خو ساده کلیوالي غوندې ما یو تمثیل بخیل په نوم باندې زه ډېر زیات بدنیته یم بخیل یم په هغه ویډیو تمثیل کې د ما کور ته میلمانه راشي نو دوه دانې سره غږېږي ما ته وایي یاره هغه ځونډي چې دا ډېر ښه موټر یې واخیسته که نه په دې ټیم کې په ما باندې ډېر اثر وکړي زه ورته وایم چې ځونډی او موټر ابازې وړکه موټر داسې وي توبه توبه خدای هغه ته هم خدای موټر ورکړه خدای نو ځونډي ته هم خدای د موټر ورکړي نو دا موږ ته ولې خو خپل موټر نه پیدا کېږي خو ځونډی اوس موټر سره جوړېږي پزې وړکه موټر داسې وي نو دې کې هغه څنګ کې ملګري ته وایي تاسې دومره بدني ته بخیل نو تا ته به خدای څه درکړي نو ولا نه کېږي داسې یو بل ملګری راسره وي بیا غټ تمثیل درته کړی. ډېره زیاته مننه ډېر په زړه پورې و. شباب صاحب ودې ویل چې یوازې تمثیل کول راته ستونزمنه ده او سخت دي هغه ستاسو سره په ویډیو کې درې څلور نور ماشومان هم دي که هغوی لیدونکو ته ور به وپېژنئ څوک دي او څنګه دې دې ته قانع کړل چې دوی تا سره په تمثیل کې برخه واخلي؟ دغه ماشومان چې کوم دي ما سره څلور دانې په دې ویډیوګانو کې کار راسره کوي چې یو مې ورور د نقیب الله په نوم دوه مې د تره زمن دي کاکا زمن دي ولي او فیصل یو مې د خاله زوی ده محمد الله چې په ویډیوګانو کې موږ ورته محمد الله وایو دغه د ما چا خبر چې د ما دوی ما سره نه دي ما ویډیوګانې ډېر زیات مشکل داسې زه په مخ لاړ سمه لکه ما سره ډېر زیات رول لوبولی ده دغو ماشومانو ډېر زیات رول لوبولی ده لکه تاسو یو بله پوښتنه وکړه چې دا تا څنګه قانع کړل چې راغلل تا سره ویډیو جوړه کړئ دا خبره وه لکه مخکې چې ما یادونه وکړه چې ما په یوازې ځان یوه ویډیو جوړه کړه یوه ورځ ما بیا ځان ته کیمره کېښوده غوښتل مې چې بله ویډیو جوړه کړم نو په دغه کې داسې کار وشو چې ما سره د دوم نفر ضرورت و نو ما وویل اوس دوم نفر زه څوک را پیدا کړم چې ما سره ویډیو وکړي په دې نږدې کې څوک نه و په دغه وخت کې فیصل مې څنګ ته داسې روان و نو فیصل ته کاکا زوی مې چې دا ماشوم هغه ته ما غږ وکړم فیصله دلته راسه یو ویډیو جوړو وایي زه خو ویډیو نه شم جوړولی ما دلته زه درته څه وایم مشکل نشته هغه رقم به ته ووایې وایي سمه ده نو فیصل مې څنګ ته ځان سره کېناو هغه ویډیو مې ریکارډ کړه هغه ویډیو ما کله مطلب فیسبوک او یوټیوب ته اپلوډ کړه نو تر د نورو زیاتو دغه ویډیو خلکو خوښه کړه او دغه غوښتنه یې په پیغامو کې کوله چې باید دغه ماشوم در سره نور رول ولوبوي دا ډېر ښه کوي نو تر دې وروسته هم دغسې بس دغه ماشومان هم ځان یو جي ته پکې ورسوه پکې لګیا دي. شباب صاحب راځم یوې بلې پوښتنې ته که تاسې ممثل نه وئ څه به دې کول؟ که ممثل نه وای نو زه به یو تجار وایم یا یعنې تجارت دې ډېر خوښېږي؟ ډېر ښه رابسو ستاسو په اړه به نور واورو زده کړې مو څومره کړي دي؟
زده کړې خو بدبختانه ما تر اتم ټولګي کړي دي. تر هغې وروسته د کورنۍ ستونزو داسې پلار هم کار کوه، هغه یوازې و، هغه کاروبار یې یوازې نه شو پر مخ وړلی. نو ما په اتم ټولګي کې زده کړو ته زه رالرې شوم. په کاروبار کې پلار سره د کار کې مې هڅه وکړه. نو اوس خو ولا داسې یم چې ما خو اول غوښتل چې زه موقع راته برابره شي باید زده کړې وکړم، خو نه کېږي. ولا کورنۍ پلار مې یوازې دی، په یوازې ځان هغه کار نه شي کولی او خامخا د کورنۍ هغه ستونزې او دغه په مخ هغه کوي. نو مننه. دا مهال په کومو چارو بوخت یاستئ؟ او یو بله پوښتنه مې ذهن کې راګرځي، نه پوهېږم ویې کړم که نه، دا چې تاسې ګډ ژوند لرئ، یوازې ژوند کوئ؟ والا نو دغسې پوښتنې ډېرې ځای کې رانه شوي دي. نو ګډ ما واده کړی ده، بلکل تقریبا 2 کاله کېږي. ګډ ژوند لرم او بس الله دې خوښۍ ژوند هم په نصیب کړي. یاره دا په اولنۍ رسنۍ چې ما وویل دا خبره ما په دې رسنۍ وکړه، کنې ډېر دا خبره ما نه وه کړې چې زه زوی مو څه نومیږي؟ زوی مې شعیب نومیږي. تر دې مهاله تقریبا 1 کلن دی. ډېر ښه، بریالی واوسئ. شباب صاحب، تاسو ته د کومې ادارې یا د کوم چا لخوا د کار وړاندیز شوی دی؟ بلکل سوی د وړاندیزونه سوي دي، راته تلویزیونونو لخوا ماته ویل سوي دي چې 2-3 تلویزیون او زموږ سره کار کوه یا موږ ته ویډیو ریکارډ کوه. خو زه نه غواړم چې مطلب د یو چا په خوښه کار وکړم. دا خبره ما ډېرو ځایو کې کړې ده. زه غواړم چې په خپله خوښه کار وکړم. د یو چا په خوښه مطلب د ما په زړه څنګه یو ویډیو وي، څنګه یو تمثیل یې زه څنګه باید وکړم، څنګه یې ریکارډ کړم. مطلب په خپله خوښه کار نه غواړم چې یو چا سره کار وکړم. غواړم یو پوښتنه بله وکړم، هغه دا چې په راتلونکي کې تاسو څه پلانونه لرئ؟ څه داسې هیله پاتې ده چې تاسو لا نه یې ورته رسېدلي او غواړئ د هغې هیلې لپاره لا هم کار وکئ او ورته ورسیږئ؟ بلکل داسې څه کار خو پاتې ده، باید ورسېږي. انشاءالله هیلې به م الله پوره کوي، الله به م رسوي دغه تر ځایه. کوشش هم روان کړی ده چې باید څه هیلې مې په زړه کې شته چې باید ورته ورسېږو، همداسې کار زیات وکړو، د ویډیو دا سیسټمونه لږ نور هم سره ښه کړو. بس خدای مهربان دی انشاءالله. زیاته مننه شباب صاحب، کور مو ودان چې راغلی او د لیدونکو سره مو څو شیبې د زړه خواله وکړله. له دوی سره مو د ځان په اړه نور معلومات هم شریک کړل، د کار په اړه راسره وغږېدئ. زیاته مننه کوو بیا هم چې راغلی خپرونې ته برخه مو واخیسته. ډېره زیاته مننه تاسې له تاسو هم د ټولو قدرمنو لیدونکو څخه تر دې دمه راسره پاتې شول. ډېره زیاته مننه، خوښ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو لیدونکو، که تاسو د خپرونې تر پایه ملتیا راسره کړې وي، زیاته مننه کوو. او که دغه ویډیو مو خوښه شوې وي او لا هم غواړئ چې په راتلونکي کې دغسې ویډیوګانې وګورئ، زموږ چینل نوی دی، له تاسو مو هیله دا ده چې سبسکرایب یې کړئ. تر بیا ښې چارې.